نه د یو مسلې په حواله سره تاسو کړل دا مسله ډیر مهم او ضروری ذکر خاص کر کې د زنانو لپاره چې ډیر شي زنانه داسې دي چې هغه په دې حواله سره د غلط فهمي شکار دي د مسلې علم وتنشي څنګه چې دا زنانه اوس پریشان ده دي زنانه سوال کړل تاسو کړل چې زما په چهره باندې یعنی زما په مخ باندې اکثر چې کوم دي اختراخي دي برید مم راخي دي دغه شانتي ګری اختراخي دي یا دغه شانتي په مری باندې می اختراخي دي دغه اختو په وجه باندې دا چې ډیر زیاته پریشان ده چا مخې ته نشم ته شرمېږم او خاوند راته مو چې دا اخته صفا کوا لیکن دا و چې زه په دې حواله سره پریشان یم چې دا یو اخته صفا کم نو الله زمانه خفه نشي ځکه چې دا د الله رب العزت کوم تخلیق دی هغه بدلول دي او په اسلام کې د الله رب العزت کوم تخلیق دی د الله رب العزت کوم پیدایش دی هغه بدلول ناجایز او حرام عمل دی نو دا زنانه دا و چې په دې حواله سره د شرعي رهنمایي ضرورت دی چې آیا دا یو اخته صفا کول شي یا نشم صفا کول او که صفا کول شم نو دې څه حدود دي یعنی د دې وستدي یا دغه شان دي د بلیډ یا د ریزر وغیرہ استعمال کولای شم یا نشم کولای شریعت په دې حواله سره سوي یادو ساتي د زنانه چې کوم تخلیق ته د زنانه چې کوم فطرت ته هغه دغه دی چې د زنانه حسن په دغه کې دی چې د زنانه په چهره باندې وختنی وي او کله د زنانه په چهره باندې وختنی نو دا د زنانه لپاره یو د عیب خبره ده ها البته ظاهره خبره ده د الله رب دې طرفنا بعض مرتبه صداسي وي چې د زنانه په جسم کې داسې هورمون وي یا داسې مسائل وي د بیماری په حواله سره طبي حواله سره چې داغي په وجه باندې د اختراخي دي یا بعض مرتبه خاندانی حواله سره هم دغه کې دي شي لیکن د شری مسلې چې کوم تعلق ته نو یاد وساتئ په دغه حواله سره شریعت بالکل واضح ده چې شریعت بالکل په دې کې اجازه ورکړل بلکې د دې ترغیب ورکړل چې زنانه خپل په حسن کې اضافه کې خپل خاوند ته ځان خسته کی نو ظاهر خبر ده د زنان لپاره د عیب علامت ده کچري د زنانه په چهره باندې اختراع خو جنو شریعت دې ته بالکل نه صرف اجازه ورکړل بلکې حکم ورکړل چې خپل د چهره وختې دا صفا کی او ظاهره خبره ده چې چهره وخت صفا کی نو داغه بیا مختلف طریقې کې دي شي نو کم از کم دا طریقه دې نه اختیار چې بعض زنانه چې خپل وختو باسي نو دا خپل ځان ته تکلیف ورکولي بل متبادل طریقې د اختیار کې څنګه چې دې زنانه دا تپوس کړل چې د ریزر او د بلیډ په ذریعہ باندې صفائی کول شم یا نشم کولای د چهره یا د شانتي د مرینو د ریزر او د بلیډ په ذریعہ باندې هم صفا کولای شي لیکن البته بهتره دغه ده چې د کریم وغیرہ په ذریعہ باندې د صفائی وشي ځکه چې د بلیډ او ریزر استعمال داسې چې داغه سره هغه وخت بیا کړک شي نو هغه بیا نه ختميږي هغه بیا نور مضبوط شي نو کچري د کریم وغیرہ استعمال وي داغه زیات بهتر وي نو بهتره دغه چې د کریم د استعمال په ذریعہ باندې د دې مخ چې کوم وخت دغه صفائی وشي د بریتو یا دغه شاندي کې په مری باندې وخت وي نو دغه صفائی بالکل کولی شي شریعت دین صرف اجازه ورکړل بلکې حدیث شریف کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي پتا سو کې بهترین نظرانه هغه ده چې هغه خاون هغه ته وګوري خپل خاون خوشاله کی نو دا یقیني طور پر څنګه چې دا زنانه و چې زما خاون ماته و چې یخت صفا کا وزي یریږي مده سره چې بده کې ګناه نو بده کې څه قسم له ګناه نشي بالکل صفا کول شي دا د نارینه لپاره چې نارینه حسن دغه چې هغه بګیره پریدي هغه بګیره نه خري او دا د ظاهر خبر ده نه سبا کې نارینه دی هغه را لګي خپل ګيري صفاکي او مخونه صفاکي د زنانو سره مشابهت اختیاري نو دا مسله د نارینه لپاره ده چې هغه خپل ګیره د مخ چې مخت وغیرہ دی هغه نشي صفا کوله او ګیره وغیرہ نشي خریله باقی د زنانو لپاره دا مسله نه ده د زنانه کچري دا عمل کینو یقیني طور پر دا چونکه د زنانه په حسن کې لکمیرا ولی او دا د زنانه د حسن خلاف دی نو شریعت د دې بالکل اجازه ورکړل چې زنانه خپل د چهره خپل بالکل صفا کول شي ها البته بعض زنانه داسې چې هغه خپل جګم د روزي وي دا برابرینو د روزو برابرولو اجازه نشي په شریعت کې په حدیث شریف کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حواله سره ډیر سخت وعید ارشاد فرمایل بلکې داسې زنانو ته لعنتی زنانو ویلي چې کوم زنانه خپل روزي برابري سمجھ کې خبر راځي ډیر شه زنانه چې حسن لپاره خپل روزي چې کوم دی هغه برابري بالکل باریکيږي نو دا شریعت کې د اجازه نشته دا تغییر لخلق الله دی یعنی دا د الله رب چې کوم تخلیق دی هغه بدلول سمجھ کې خبر راځي ځکه چې دا یو فطری شی دی باقی په چهره باندې چې کوم اختراع کوي نو هغه تغییر لخلق الله کې غند راځي یعنی هغه د الله رب چې کوم تخلیق دی هغه بدلول نه دي بلکې د الله رب چې کوم تخلیق دی په هغه کې مزید حسن راوستي دي بهرحال امید کوم چې مسله به مو په سمجھ کې راغلی اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته